الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شپږم سپاره ده سورة مائده او 22 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې د آدم علیه السلام د دو زامنو واقعه ذکر شو چې یو قابل او یو حابل. قابل راولګي د حابل دای قتل کو، بیا والله سترقو چل نورتو زکه دا په دنیا کې اولنې مړیو. نو الله دو کارغان راولېګل او د دوانو د یو بل سره جګړه وکړه. نو د یو کارغه دا بل دا قتل کو او بیز مکه وکنستلا او دغه کارغه د لاش دای پکې پټ کو. نو قابل هغه افسوس وکړو، وای آیا زه دومره کمزورې ما د دې کارغه نه هم چې زه د خپل رور د لاش دا پټ کم او دا پر خپل کار باندې د پښیمانتیا کوونکو نه وګرځي. نو اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمای من اجل ذالک، د دې واقعې د وجنا چې کوم قابل دا حابل قتل کو، كتبنا على بني اسرائیل، مون فرض کړو په بني اسرائیل باندې چې مفعول محذوف دی القصاص، قصاص چې څوک قتل کی نو د هغه په بدله کې به دوباره دا قتل کیږي. انه من قتل نفسا بغیر نفس، چا چې قتل کو یو نفس لره بغیر د قتل کولو د نفس نه، ځکه درې طریقې دي یعنی قتل هغه جایز کیږي. یو قصاصن، یو سړی راولګید او بل سړی قتل کو، اوس اسلامی حکومتي نو دا براونی سو بیرته به قصاصن دا سړی دا قتل کی. دیم شادی شده سړی دی او د زنا وکړه نو دا به هم د ترجم ملويږي. او دریم العیاذ بالله یو سړی اسلام راوړو او د اسلام نو وروسته بیا دا مرتد شو العیاذ بالله، نو دا به چې هغه بیا قتلېږي. د دین علاوه د مسلمان قتل په هیڅ وجه باندې چې دا جائز نه دی. او من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها، یو سړی مسلمان قصدن عمدن قتل کی د دې سړي بدلا دا جهنم دی او ډیر وخت به دا په جهنم کې اوسېږي. نو ډیر زیات ځکه حدیث شریف کې راځي، د مشکات شریف روایت دی، یو سړی د بل سړی په قتل کې شطر کلمه راغلي ده، لکه قتل کې قاف تا او لام دا درې حروف دي، یو پکې استعمال کې، قاف پکې استعمال کې، یا تا پکې استعمال کې. نو د قیامت په ورځ باندې بدد په تندي باندې لیکل شوی آئس من رحمت الله، دا سړی د الله د رحمت نه نا امید دا چې څوک کې دا کلمه استعمال کی سړی قتل کې به دغه کم انجام دی.
الله تعالی انه من قتل نفسا چا چې قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د قتل د نفس نه د څوک قتل کړي نه دی او فساد فی الارض یا د فساد نه پزمکه کی شرک وغیرہ دای نه دی کړي یا ډاکه وغیرہ دای نه دی کړي صاحب د قرطبی شرک وقیل یو قول پکې دار چې ډاکه اچي پلار کې ناشته خلق چې دې شو کوي دا پزمکه کې فساد دی فکأنما قتل الناس جميعا ګوي چې د ټول خلق قتل کړل ځکه دا قتل دا طریقه د ایجاد کړل نور خلق من دا کار کوي ومن احیاها او چا چې ژوندې کو د نفس لره په قصاص سره او امام مجاهد رحم الله من احیاها کف عن قتلها یو سړی د بل مسلمان د قتل نه ځان بچ کو نو دا داسې دی ګویا چې دی د انسان د ژوندې کو ژوند دی ولور او د امام مجاهد رحم الله یو روایت دام دی انجاها من غرق او حرق یو سړی هغه په اوبو کې ډوبېدو او دراونی او ژوند دی ولور کو دغه ډوبېدو نه بچ کو یې په اور کې سوځېدو او د دې اور نه بچ کو او یا هلاک کېدو او دغه هلاکت نه چې دا بچ کو فکأنما احیا الناس جميعا پس ګویا چې د ټول خلق چې دا ژوند کړل او ولقد جاءتهم رسولنا په تحقیق سره راغلي دوی ته زمون پیغمبران بالبينات په هغه واضح دلایل سره واضح معجزې دا ور سره وي ثم ان كثيرا منهم بیا بشک ډیر د دوی نه بعد ذالک ورسته د پیغمبرانو درالې ګلونه په الارض پزمکه کې لمسرفون خامخا اغا تجاوز کوونکي د حد نه بدوی تیریدل من اجل ذالک د دی واقعی د وجنا كتبنا منغا پرس کړیو علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې مفعول محذوف دی القصاص نه قصاص هم دی دا پرس کړو انه من قتل نفسا چې بشک هغه څوک چې د قتل کو یو نفس لرا بغیر نفس بغیر د قتل ولو د نفسنا او فساد او یاد فساد نا فی الارض فزمکه کی څه فساد مساد نه کړي فکأنما قتل الناس جميعا پس گویا چې د ټول خلق لره قتل کړه ومن احیاها او هغه څوک چې د ژوندې کو د نفس لره فکأنما احیا الناس جميعا گویا چې د ټول خلق ژوندې کړل ولقد جاءتهم فتحقیق سره راغلیو دوی ته رسولنا زمون پیغمبران بالبينات فاغا معجزات اخکارو سرا بالبينات فاغا واضحة دلائل سرا ثم ان كثيرا منهم بیا بشکا دیر ددوینا بعد ذالک ورستا دی پیغمبرانو درالی گلونا فی الارض پزمک کی لمسرفون خامخا تجاوز کون کیوں من اجل ذالک د دې واقعې د وجنا كتبنا من فرض کړو علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې قصاص انه من قتل نفسا بغیر نفس انه بشکا من قتل اغذوک چې د قتل کو نفس یو نفس لرا بغیر نفس بغیر د قتل ولو د نفسنا او فساد یا بغیر د فسادنا فی الارض پزمک کی فکأنما قتل الناس جميعا پس گویا چې د ټول خلق لرا قتل کو ومن احیاها او اغسوک چې ژوندې کو دینه پس لرا فکأنما احیا الناس پس گویا چې د ژوند ورکو خلق جميعا فکأنما احیا الناس جميعا پس گویا چې د ټول خلقو ته ژوند ورکو ولقد جاءتهم فتحقیق سره راغلیو دیتا رسولنا زمون پیغمبران بالبينات فاغا
واضحه دلائل سرا پغا معجزات سرا ثم ان كثيرا منهم بیا بشکا ډیر د دوینا بعد ذالک ورستا د پیغمبرانو را لګلونا فی الارض پزمک کی لمسرفون خامخا تجاوز کون کیو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اے اللہ سمیل سمار بنی پورا عمل کول توفیق راکړي خپل رضا خپل تعالی خپل محبت را نصیب کړي دنیا او آخرت خوشالیان را الله کړي غمونو مصیبتونو تکلیفونو محفوظ کړي خپل رحمت کرم فضل الله باندې وکړي خپل قهر د غضب د غصې نه محفوظ کړي الله کامل مغفرت زمونږ وکړي موږ په ټول مسلمانانو ته په تصدیق ورکړو پر د جواب د اوچت کلمه نصیب لا اله الا الله